السلام علیکم. نن د کتاب خلاصه بیانو 12 rules for life، یعنی د ژوند لپاره 12 اصول. دا جورډن پیټرسن لیکلی دی او دا کتاب ځکه اهم و چې هغه تقریبا ډېر زیات ریسرچ کړی او کله چې دا کتاب پبلش شو نو په 4 میاشتو کې د دې تقریبا 10 لکه کاپیانې خلاصې شوې وي. نو ډېر شونه کېدای شي تاسو پکې خوښ نه شي، ډېر به پکې زه صحیح بیان نه کړی شم، خو راځئ چې ځو چې هغه څه وایي په دې کې. د ټول نه چې اولنی کوم اصول هغه بیان کړی دی هغه د باډي سره ریلیټډ دی، چې مطلب تاسو کله هم ودرېږئ په خپل باډي باندې فکر کوئ او په کانفیډنس سره ودرېږئ، لکه خپل چې چېرته هم د چا سره میلاېږي هغه سره ویښ کېږئ نو په خپل پوزیشن باندې هغه کوئ، سوچ کوئ چې زه څنګه ولاړ یم. دې سره داسې کېږي چې تاسو چې کله په کانفیډنټ پوزیشن کې ولاړ یئ نو ستاسو په مایند کې سیروټونین ریلیز کېږي. هغه سیروټونین چې کله ریلیز کېږي نو ستاسو د باډي نه هم داسې وایبز ځي او ستاسو ته هم داسې وایبز راځي چې د نور انسانانو په مایند کې ستاسو ایمیج د وینر جوړیږي. چې کله ستا ایمیج د یو وینر جوړ شي نور انسانانو په ذهن کې نو بیا ستا باډي هغه شانته ریسپانس ورکول شروع کړي او تاسو بیا په خپل هیلث کې په خپل لایف کې ایز ا وینر ریسپانډ ورکول شروع کړئ. خو چېرته تاسو خپل هغه ته صحیح پوزیشن باندې صحیح فکر نه کوئ او چې کوم دی وران ودرېږئ داسې ځان مړاوی کړئ نو د هغې سره دا کېږي چې د خلکو په ذهن کې ستاسو ایمیج وران جوړېږي او بیا ستاسو باډي چې دا هم هغه شانتې ریسپانډ ورکوي په هغې کې ورته ښه فیل کېږي څنګه چې د خلکو په ذهن کې ستاسو ایمیج جوړ شوی. نو دې کې سیروټونین ریلیز کېږي چې کله تاسو سټریټ ودرېږئ کانفیډنټ ودرېږئ او دا د دې ډېر غټه فلاسفي ده. دویم چې کوم اصول هغه ورکړی دی ټریټ یور سیلف لایک سم ون یو آر ریسپانسبل فار هیلپینګ. همیشه مونږ نور ته وایو د خپل خیال ساته، ګولۍ په ټایم اخله، اکسرسایز په ټایم کوه، دا کوه، خو مونږ په خپله هغه شانتې نه کوو. نو هغې دا بیانوي چې تاسو د خپل ځان داسې خیال ساتئ لکه تاسو د هغه خلکو خیال ساتئ کوم دپاره چې تاسو ریسپانسبل یې، د هغې هیلپ دپاره تاسو ریسپانسبل یې. تاسو مور پلار شو، ستاسو وړاندې وروڼه شو، ستاسو بلاوړ شو، داسې خلک چې د هغې دپاره تاسو ډېر زیات خیال ساتئ نو هغه شانتې خیال د خپل ځان ساتل شروع کړئ. ډېر خلک د خپل ګاډي داسې خیال ساتي، د خپل ځناورو داسې خیال ساتي، خو هغه خیال د ځان نه ساتي. نو که تاسو چېرته کامیاب زندګي تېرول غواړئ نو د ځان داسې خیال ساتئ څنګه چې تاسو د هغه خلکو ساتئ د هغوی چې دپاره چې تاسو ریسپانسبل فار هیلپینګ. درېیم هغه وایي چې داسې دوستان جوړ کړئ په خپل ژوند کې چې هغه ستا دپاره ښه غواړي. دا زه همیشه دا خبره کوم چې انسان د هغه شیزونو کمبینیشن دی کوم چې د هغه نه چاپېره وي. نو که چېرته ستاسو ملګري ښه وي، هغه ستاسو ښه غواړي نو هغه ستاسو صحیح دوستان دي او د انسان ویلیو د هغې نه هم کلکولیټ کېږي چې د انسان دوستان څنګه دي. که ستا چېرته پوهان دوستان وي، یو 100 تنه ستا په سرکل کې پوهان وي نو دا امپاسبل خبره ده چې ته به پوهه نه یې. که ستا په سرکل کې 100 ملګري چې دي هغه غلط دي نو دا به تا باندې ډېر زیات غټ امپیکټ لري او ته به بیا غلطېږي. که ستا په سرکل کې داسې تخلیقي سوچ والا خلک نو ستا سوچ به تخلیقي جوړېږي. نو همیشه په دې کې ته ډېر غټ سلیکشن کولی شي. همیشه داسې ملګري جوړوه چې هغه او ستاسو مقصد دې وي چې تاسو سپورټ کوي تاسو هغه سپورټ کوئ. او په دې کې دا خبره هم کوي چې هغه کس چې هغه ته د خپل خور، ورور، پلار دپاره ملګری نه غواړي نو هغې سره به ته څنګه خپله ملګرتیا ورسره څنګه کولی شي. بل څلورم چې هغه کوم اصول بیان کړی دی وایي ته همیشه خپل ځان د خپل ځان سره کمپیر کوه، د خپل ځان چې کوم دی یسټرډې چې ستا کوم سیلف و د هغې سره کمپیر کوه، د بل چا سره ځان مه کمپیر کوه. د هغې وجه دا ده چې که ته په یو شیز کې ډېر زیات ښه شې خو په دنیا کې به داسې خلک وي چې په هغه شیز کې به ایکسپرټ وي. فار ایګزامپل ته لکه اوس یوټیوب چینل چلی او ته په هغې کې 1000 سبسکرایبر واخلې، ډېر زیات خوشحاله شې، خو چې راشي په فیسبوک کې د هغې سلیبریشن کول غواړې وګورې هلته کې بل کس لاک سبسکرایبر رسېدي ته بیا ډیموټیویټ شي. نو ته وګوره چې ته پرون 400 کې 500 کې نن 1000 ته رسېدلی. ته ځان سره ځان کمپیر کړه، بل چا سره ځان مه کمپیر کوه. چې کله تا ځان سره ځان کمپیر کړو چې زه پرون څنګه وم د هغې نه 1% ښه شوی یم که نه یم نو ستا دا پروګرس چې دی دا ډیولپمنټ چې دا به نور په مخه سیوا کړي. ځان به بل چا سره چېرته هم نه کمپیر کوې. بل یو اصول هغه بیان کړی دی چې خپل ماشومانو ته چېرته هم داسې کار مه الاوډ کوئ چې د هغې د وجې تاسو هغه بیا ډسلایک کړئ، هغه مو بیا بدې شي. او په هغې کې دا د بچپن دا 4 چې کوم کلونه دي دا ډېر زیات ضروري وي چې تاسو د خپل ماشومان سره داسې اصول طی کړئ، په هغې کې د برداشت ماده پیدا کړئ چې هغه داسې کار بیا ونه کړي چې په هغې د وجې ستاسو او د هغې په منځ کې بدوالی راشي، ځکه چې دې سره د انسان لایف ډېر زیات سفر کېږي. بل شپږم چې کوم هغه
اصول بیان کړی دی همیشه مونږ چې زم سره کله بیډ څه وشي مونږ همیشه بل باندې تنقید کوو نو هغوی چې خپل کور اول سیټ کا بجای دی چې ته بل چا باندې تنقید وکړي نو چې کله مونږ زم سره څه بیډ لک وشي څه بل هغه وشي داسې واقع وشي چې مونږ بیا همیشه بل تنقید کوو چې دا پلان کې هغه داسې وشو ځکه ما سره داسې وشو پلان کې کار داسې وکړو ځکه ما سره داسې وشو که چېرته مونږ د خپل کارونو ریسپانسبلیټي په خپله واخیسته او د هغې اکشنز مو په خپله واخیستو بیا د هغې ریزلټ چې کوم راځي د هغې ریسپانسبلیټي مو په خپله واخیسته په موږ کې به کانفیډنټ راځي موږ به د غلطیانو نه زده کړه کوو او په مخکې وځو او که نه که موږ همیشه بل باندې تنقید کوو د خپلو غلطیانو ریسپانسبلیټي نه اخلو نو موږ به چېرته هم ډیولپمنټ ونه کړو بل چې کوم هغه بیان کړي دي چې pursue what is meaningful not what is experience د دې خبرې نه مقصد دا دی چې هغه هر څه کوو چې د هغې څه معنی لري هغه څه معنی لري داسې نه چې هغه تا لپاره صرف اساني هغه تا لپاره صرف فني لکه زه د تاسو لنډ مثال وایم چې لکه اوس اکسرسایز دی اکسرسایز ته کې د دې څه معنی ده دا تا ته ستا وجود ته هیلث درکوي هغه درکوي دا کار ګران دی خو دې یو لانګ ټرم کې تا ته فایده ده نو هر هغه کار کوو چې هغې څه معنی صرف د فن دپاره نه صرف د خوند دپاره نه صرف د پلجر دپاره نه په خپل ژوند یو بامقصده ژوند تېروه هر کار چې کوې هغې دپاره د څه نه څه مقصد خامخا بل اتم چې کوم اصول بیان کړی شوی دی هغه وایي ټیل د ټروت او بیا وایي چې مطلب همیشه رښتیا وایه اول نورو ته هم او بیا ځان ته هم او اټلیست دروغ مه وایه دا یو اصول که څوک هم په خپل ژوند کې راولي نو یقین وکړئ د هغه په ژوند کې به انقلاب راشي کله چې موږ رښتیا ویل شروع کړو نورو ته هم او بیا خپل ځان ته هم ځان له دوکه نه ورکوو نور له دوکه نه ورکوو نو موږ د ډېر شیانو داسې واضحه شي چې هغه موږ امپروف کولی شو په هغې کې موږ ډیولپمنټ راوستی شو خو اکثر موږ ځان ته هم دروغ وایو او نورو ته هم دروغ وایو نو ځکه چې دی زموږ لایف کې ډیولپمنټ بیا نه راځي بل چې کوم هغه اصول بیان کړی دی هغه وایي کله چې هم ته یو انسان اورې نو هغه داسې اورې چې ستا نه ډېر زیات پوهه دی او دا زموږ بدقسمتي ده چې موږ همیشه یو بل انسان کله اورو نو موږ ډایرکټ په ذهن کې ایمیج جوړ کړو چې بس د دې انسان خو داسې مایند سیټ دی او دی خو داسې یو موږ ججمنټل یو نو د دې خبرې مقصد دا دی چې ته یې جج کوه مو ته یې واوره په هغې کې چې کوم شیزونه د فایدې دي هغه واخله چې کوم شیزونه ستا ته سنس نه کوي هغه پرېږده خو پري ججمنټل تینک د چا سوچ د چا باره کې مه لره اول یې واوره او هر انسان چې ته کله اورې که نه نو هغه دا سوچ کوو چې ستا نه ډېر زیات پوهه دی په دې کې به ستا لایف ډېر زیات امپروف شي او په دې کې د قرآن شریف یو واقع هم دی چې مطلب یو انسان داسې راغلی او پیغمبر علیه السلام ته او هغه صحابه کرامو ته ماته اکزیکټ نه دی یاد صحابه کرامو ته لګیا و نو هغه کس چې هغه لوڼ و شاید یا معذوره و نو پیغمبر علیه السلام هغه ته دومره فوکس ونه کړو نو بیا پرې خدای پاک آیتونه نازل کړل چې تا ته څه پته ده چې په ده کې تا ډېر خیر دی او که نه د دې نورو کې ستا خیر دی نو دې خبرې مقصد دی خو موږ ته د ښودنو لپاره موږ ته د ټیچینګ دپاره دا واقع راوسته چې موږ چې څوک هم زموږ په لایف کې راځي که هغه زموږ نه مخامخ بدتر لګي هغه زموږ نه مخامخ کمتر لګي خو په هغې کې د هغو نه موږ څه نه څه زده کولی شو او موږ له پکار ده چې هر انسان موږ ته راځي موږ ته څه وایي نو چې موږ یې په خالي ذهن واورو او موږ یې په دې واورو چې موږ ته څه زده کړو بله چې کوم اصول دی لسم هغه وایي چې په خپل وینا کې پریسایز اوسه کله چې هم خبره سچویشن رواني هغه ابزرو کوه په هغې باندې فوکس کوه او پریسایز خبره کوه دا ایون تاسو ډاکټر ته چېرته لاړ شئ بجای دی چې تاسو یو 2500 مسلې ووایئ خپل ځان سره ولیکئ یا ابزرو کوئ چې ما ته اګزیکټ مسله څه ده نو په دې کې به ستا په لایف کې هم ډېر زیات امپرومنټ راځي تا ته به صحیح مشوره هم میلاوي او ستا لایف به ورسره نور ښه کېږي اوتې بوتې مه وایه مطلب چې څه صحیح خبره ده هم هغه وایه بل دا خبره کړې ده چې کوم اصول دی 11 چې خپل ماشومان چې کله هغې داسې کار کوي چې په هغې کې رسک وي د خطرې د یو خاص خطره پکې نو هغه منع کوئ مو بلکې هغه ابزرو کوئ او هغه پرېږدئ چې د فور ایگزامپل ماشومان لامبل زده کوي یا داسې څه بل سایکلینګ کوي یا موټر سایکل زده کوي نو موږ ورته یو دم داسې قار شو او دغه ته یې نه پرېږدو زموږ یو ملګری دی هغه وایي چې زموږ ماشومان په خپل خوښه باندې خپل ویښته هم نشي جوړولی د بده درد نو هغې کې بیا کانفیډنټ نه راځي کانفیډنټ پکې نه راځي نو هغه مخکې الوت نشي کولی نو که تاسو چېرته دا غواړئ چې ماشومان الوت وکړي نو هغې ابزرو کوئ هغې ته قارېږئ په داسې کارونو مو چې په هغې کې لږ رسک وي د دې رسک نه به دې کلکولیټډ رسک چې وي د هغې نه به دې زده کړه کوي او دوی به بیا
ډېره ترقي وکړي او په مخکې به دغه وکړي. بل چې کوم اصول دی نو هغه دا وایي چې کله هم تاسو ته پرابلمز راځي هغه فیس کوئ، د هغې نه تښتئ مه. وایي چې pet a cat when you encounter on the street. چې کله هم تاسو ته مطلب هغه خو بل شان بیان کړی دی چې مطلب که یو پرابلم راشي هغه تاسو فیس کوئ، د هغې د سولوشن رایستو هغه وکړئ، بجای دی چې تاسو ترې وتښتئ یا هغه وکړئ. چې کوم سچویشن هم راځي هغه فیس کوئ، د هغې ټایم کې تاسو ته د زده کړې هم موقع میلاوي، هغې د سالو کولو باندې تاسو کله ټرای کوئ نو تاسو کې کانفیډنس هم سیوا کېږي او داسې ستاسو ژوند چې کوم دی نو مخکې به نور امپروف کېږي. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي، لږه شانتې اوږده شوه خو انشاءالله زه به کوشش کوم چې په دې کال کې تاسو ته داسې ښایسته ښایسته د کتابونو سمري بیان کړم په پښتو کې او دا ویډیو د نورو سره لازم شیر کړئ. کېدای شي چې ما هغه شان نه بیان کړی څنګه چې د اتر مقصد و، تاسو کتاب اورېدی شئ، کتی شئ، لوستی شئ، خو په پښتو کې درته ما د نورو نه زده کړه کړو هغه مې تاسو ته بیان کړه. السلام علیکم.